ته د بدعات خورې ته بشري نه زه به قرآن او سنت خورم زه بشري یم ته د خلک شرک ته رابلې ته بشري نه او زه به قرآن او سنت ته خلک رابلم زه بشري یم ته به د رب العالمین په ځمکه باندې په دې منبر باندې خوبونه او قصې بیانې په دې به خلک جنت ته را دعوت کوې زه به په قال الله او قال رسول باندې جنت تېرولم ته بشري نه او زه بشري یم ته به کنځلې کې ردې بدې به کې سلف په بدنامې احادیث به ټکې قرآن به ټکې او زه به د قرآن دفاع کوم زه به د آسماني وحي دفاع کوم زه بشري یم او ته بشري نه څنګه د دې محاسبې نه غلی دا خو یوه ورځ شته عالمه تا نه هم پوښتنه کېږي ولې دا غلط قضاوتونه کړي دي ولې دا غلطې فتوې دې ورکړي دي ستا نه به رب العالمین د دې ژبې پوښتنه کوي خامخا دا د رب العالمین خبره ده تا نه به د دستخط تپوس کوي تا نه به د دې کړنې تپوس کوي چې ستا د مفتي صاحب چې د 3 میاشتو مفتي د 3 میاشتو تخصص دې کړی دی او کاغذ یې په لاس کې ونیو په یو لوی بس په نظام باندې کېناستلې او چاته تکفیرین وې چاته خوارج وې چاته مرتدان وې څوک لرې کې او هغه خلک چې هغه فقط قال الله او قال رسول او تا ته وایي شونډک قرآن مه خوځوه تا ته وایي په توګه راته مه ورکوه تا ته وایي د خلکو ذهنونه په قرآن او سنت باندې وروزه ته د هغه په خلاف باندې چلیږي ستا څه فکر دی ته به د یو عظیم ذات د محاسبې سره نه مخامخ کېږي ای د رب العالمین عبادو دا ومنئ چې موږ د یو عظیم او د یو لوی حال او د یو لوی تحول سره موږ او تاسې ګوره مخامخ کېدونکي یو د رب العالمین نه ویریږئ ځکه دا د رب العالمین وینا خو کې کېنوئ چې ولنسألنهم اجمعین موږ به د دې ټولو خلقو نه پوښتنې کوو باچا صاحب ته مرفوع القلم نه دا به نه وي چې زما خبرې د کاڼي کرښې دي وزیر صاحب دا به نه وي زما خبرې کاڼي کرښې دي زما د خبرې خلاف بېدیني ده ستا د خبرې خلاف بله بېدیني چې قرآن باندې روانې په سنت باندې روانې د دې د عملي هغه خبرې چې تا په خواهشاتو منلې دي د خلکو قضاوتونه دې راوړي دي په ولس باندې تحمیلې په دې کې غلط دی که دې ته د الله او د الله د نبي خبره وې دا خبره دې بیکاره ده تا نه الله عز وجل د دې خپل صلاحیت د قیامت په ورځ باندې پوښتنه کوي موږ د یو پوښتنې لاندې راځو باچایي ته رسول زر آسان رسول اسان دي مسؤلیت د هغې ډېر زیات ګران دی